کله چې په بیړۍ کې نو پلار به مې راته ویل زویه د سیند په څېر اوسه د سیند په څېر تیز اوسه د سیند په څېر روان اوسه هېڅ مه درېږه او د سیند په څېر ژور اوسه ویل که د سیند په څېر اوسې او په اړه فکر وکړې بیا کولی شي د سیند څپې وزغمې زوی جان پلار جانه څنګه امکان لري چې په دې سیمه کې نړۍ ته راشم او د سیند په اړه په کوم څه باندې پوه نه شم پلار جانه خو موږ د اور د شغلو په څېر یا هم د الوتونکي په څېر اسمان کې نه الوزو موږ د هغو لیونیو په څېر نه یو چې ځان د پورته ځایونه ښکته وغورځوو یا هم د هغو خلکو په څېر نه یو چې په غره کې ځان ته لاره پیدا کړو پلاره موږ پوهیږو چې څه رقم د خپل سیند له څپو نه ځان وساتو که چیرې نه پوهېدی نو څنګه به مو د نړۍ د خلکو دا دوکې زغمو یا که موږ نه پوهېدو نو هغه دوکهبازه خلکو چې سیند ته لاس اچولی څه حالت ته به مې رسولي وای په هر څه پوهېږم خلک وایي که سیند خپله هیله له لاسه ورکړي بیا ضد کوي اوس ته راته ضد کول بیان کوې سي که زه درته بیان کړم بیا به خلک راته لیونی کوي نفس په کراره دې خواته راشه راځه نفس پورته شه ویې زغمه لږ پاتې هله نو دې خواته راشه راځه دې خواته راشه منډه که نفس یی ته تاسې ښه یئ زمونږ د ځان دښمنه وسله دې ښکته کوې ده ته تا مې ښځه او زوی تښتولي طاهره تا نه وژنم وسله مې هم نه ښکته کوم
هغه نو څوک دی دا کوم قمقل پورته تللی بل به څوک وي رئیسه بیا هماغه لیونی کپټان دی ای قمقله ته کپټان یې لږ بشرمېږه ښکته راشه ای لیونیه طاهره زر کومه درته وایم دا جوړوم بیا ښکته راځم رئیسه لیونی که خپل عقل دې له لاسه ورکړه درته وایم ښکته راشه مغزه مې مه خرابوه تل هماغه ځای کې پورته کېږي هېڅ په ځان نه پوهېږي ښکته راشه لیونیه لیونی په خدای څه خبره ده وروره چې دومره بیړه لرې نه زه اوس تا وژنم کم عقله ها وروره کله مې چې شګه راویستله رسۍ رانه ولوېده ښه ووایه څه دې ویل ته بیا بیړۍ ته پورته شوی ها درته مې نه وویلي چې هلته مو پورته کېږه کم عقله لکه څنګه کم عقل به خپلی دا دی ښکته کېږم که نه ته ووایه ولې دې زنګ وهلی ولې مې زنګ وهلی موږ غوښتل چې نن استانبول ته لاړ شو هغه پرېږده زر راشه نو سمه ده سمه ده درځمه سمه ده ښه نو څه وکړو چې استانبول ته لاړ شو تاویکا تاویکا رئیسا په اجازه دې زه باید لاړ شم لا حول ولا لا هغه ځای نه خو راښکته شه که نه فکري وروره ما هم تر یو ځای ورسوه سمه ده پلاره مور او نیا مې بیا سره جنګ کوي زر راشه سمه ده راځه راځه چې ځو اوف خدایه توبه راځه لورې راځه یوه دقیقه ما ارامه نه پرېږدئ ډېرې دعوې مه وهه پوه شوې که نه نو ژبه به دې پرېږدم خدای دې وشرموه یو ځل یې وازمایه بیا به یې وګورې چې میډم یې در سره څه کوي پوهه شوې زه مې هېڅ هم نه وایي هغه لا خوشحالېږي چې بله ښځه ورته وکړم ته لاړه شه ورته بله ښځه وکړه که زه یم د واده په ورځ رانغلم او ټول مې زندۍ نه کړل بیا زما نوم به ماسیان نه وي بیا نو څه خبره شوې ولې جنګ کوئ مصطفی موږ په الوتکه کې استانبول ته نه ځو ګرانه الوتکه کې به لاړ شئ هلکه چې پلارونه کې د الوتکو کاروبار کوو او عادت وسې زما مصطفی دې ژوندی وي زه یې عادت کړې یم یو ته یې چې هېڅ په الوتکه کې نه یې تللې هی میاشې خو نه یم چې په هوا کې والوزم زه نو تاسو ته اجازه نه درکوم یعنې څه نو میډم استانبول ته د چکر لپاره ځي لور مې غواړي چې د ناوې ماړی وګوري خو نه پوهېږم چې ته د څه لپاره موږ سره ځې مصطفی ښځې ته دې ووایه چې خوله دې بنده کړي که نه نو زه به ورباندې د ټول عمر لپاره خوله بنده کړم مورې آسیې مور مې ځان سره بیایم موټر کې ځو چې هغه الوتکه کې ډارېږي څوک زه ډارېږم یوازې مې زړه بد کېده په دې خبرو دی زما مغزه دې خراب کړل مورې آسیې ته هم خبره ډېره م لویه وه باید په موټر کې لاړ شو هله نو خو اخی اول نم را شوه که نه انګور سفر وګټه مصطفی آسیې وایم دا خبره نورې پرېږده هله نو تو
توبه خدای توبه. ستړی مشه وروره. ژوندی اوسې وروره، کوم امر خو به نه لري. ژوندی اوسې. د یو څو ورځو لپاره استانبول ته ځم. دا ځای دې تا ته امانت. سمه ده. ولې داسې براګې براګې راته ګوري؟ زه خو درته براګې براګې نه ګورم که نه. خو ولې بل رقم راته ګوري؟ وایي ښکلو ته کتل ثواب لري. که ښکلو ته کتل ثواب لري نو ښه به وي چې هر وخت دا ثواب وګټي. ټول ځایونو په خدای اور اخیستی. توبه خدای توبه. څه خبره ده ورور جانه د ټولو په مخ کې شرم دی په خدای. زه خو د دې جلۍ سر نشم نیولی، په هر ځای کې مې شرموي بې شرمه. ها هغه د تایرم راغی بیړه وکئ، زر کوئ نو تاسو هم دوکان ته لاړ شئ. کارخانه همداسې پرېږدئ. حالا نو خدای پاک. واله نه وروره. راشه د کاکا ګرانې. همدا چې له استانبول نه راغلم درته یوه ښکله نجلۍ پیدا کوم او خپل د کور انګورې جوړوم. توبه بیا د ښځې خبره. خو نو ځینې نجونې مې درته پیدا کړي، هغه د جمیلې لور مرجان درته کوم، د ګل په څېر ښایسته ده، د دې شیشکې په څېر نه ده چې هر ځای ته مونږ او ځان وشرموي. توبه خدای توبه. مورې ما په ارامه پرېږده، دا زما د واده خبره نوره هېره که خیر دی. هېڅ امکان نه لري، همدا چې بېرته راغلم مرجان درته کوم. مورې اوس د واده کولو وخت نه دی که نه؟ هر وخت چې وخت راورسېده بیا په خپل زړه واده کوم. هېڅ اړتیا نشته د ځان په څېر به یوه لیونۍ پیدا کړي. دا کارونه ماته پرېږده. هغه داسې یوه جلۍ ده چې د سپوږمۍ په څېر ښکلې ده او رښتیا د کور کارونه کې هم ډېره تکړه ده. دغه مه کوه مرجان، ډېره ښه جلۍ ده. هله مورې کېنه چې ناوخته شو. هله نو ای خدایا پښې مې ډېرې درد کوي. په ځان پام کوئ. په خیر لاړ شئ. دلته خو نشته؟ دلته مې څوک نشته؟ په دې کور کې خو یو ژوی هم نشته. دا په دې معنا چې زوی مې آرامه ویده کېدی شي، هېڅ د ډار خبره نشته زویه. ژوی خو دلته نشته مورې، هلته دی. ما خو درته ویلي وو که نه زویه؟ که کوم ژوی په دې سیمه کې وي نو زه یې له منځه وړم. اوس غواړم چې خپل خوږ زوی ښکل کړمه. اوخ
ښه شپه ولرې زما ګرانه. ښه شپه. نفس نفس نن شپه څه خبره ده؟ یعنې بیا دې هېر کړي نفس؟ څه مې هېر کړي؟ زما د مېرمنې کلیزه ده. You know, it's funny how it's not a race thing no more. It ain't funny though. It's an everybody thing now. That's right. And you know I got that zest all with it, lay it easy sound. Fried. Loose the chains that enslaves every woman, every man. نه غواړم چې ولمانځم. خیر دی وې دته. یعنې څه چې نه غواړي ولمانځي، نن ستا کلیزه ده، باید یې ولمانځو. ډېر درد کوي، خو نن شپه حق نه لري چې ویده شي. باید نن شپه ولمانځو. د هغې ورځې په ویاړ چې ته زما شوې. زه ستا نه یم. ته زما یې. زه هېڅکله هم ستا نه وم. او نه به مو سمه. ته زما یې، زما ښځه یې، زما د ماشوم مور یې. دې جنګ کولو نه دې ستړی شوی یم. نور بس که، بس دی، نور بس که. تل همداسې کوې. هر وخت چې غواړم در سره ښه شم، پخلا شم، ته راځې هر څه له منځه وړې. ډېره نمک حرامه یې، یوه کم عقله ښځه یې. ځه ورکه شه. رنګ دې ورکه، زما له کوره ووځه. زوی مې مور ته اړتیا نه لري. زویا، زویا، هیڅ خبر هم نه ده. آرام اوسه، آرام اوسه زما نازولیا. خلاص شو، نور بس دی. ستا مور سره مې لږ خواخوږی کوه. سمه ده؟ ته ډارېږه مه زویه. تا نن بښنه غواړم ګرانې. نفس. زما نازولیا.
ډېر درد کوي. نه درد نه کوي ګرانه، نن مو دښمن له منځه ویوړ زویه، همدا اړینه خبره ده. تاسو چیرته ځئ؟ په موټر کې به پته مه وایئ. په تمه نشم اوسېدی، هسې نام تر تېزای دی وکي راوستو. زه غواړم چې د استانبول په پله کې چای وڅښم او ښه کبانه هم وخورم. اوس دې خبرې ته ګوره، اکا مصطفی تا یوازې هلته پرېږده، د استانبول پل به بند کړي چې خلک تګ او راتګ پرې ونه کړي. داسې مه وایه نو، ما تر اوسه ونه شو کړه چې ستا خوله بنده کړمه، نو بیا پل به څنګه بند کړمه؟ آسیې کومه بده خبره خو مې نه ده کړې مصطفی، دا خبره مې وکړه چې ټول پل نشم بندولی. د 2 دقیقو لپاره د خوله نشي بندولی. اوس به مې درته یوه بده خبره کړې وه. د ناستې لپاره ځای شته که نه شته؟ فکر نه کوم، خو بیا مې یو ځلې ګورم. دننه چې لړۍ په پټه خوله به په ځای کې کښېنئ. که ستاسې غږ مې اورېده نو ځمکه او اسمان به در باندې یو کوم، پوه شوئ؟ په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. ډېر درته سترګې په لاروم ښاغلی مصطفی. ژوندی اوسئ. په خیر راورسېدی؟ هو خوشحاله اوسئ. په خیر راغلو. دا مې کشر ورور دی طاهر. خوشحاله شو. دومره وخت کېږي چې یو ځای کار سورمان ته هم ډېر تللی یم، خو لومړی ځل مې دی چې ورور دې وینم. زه بیړۍ کې کار کوم، ډېر وخت په شرکت کې نه اوسم. غواړم چې له ایشان سره دې وپېژنم. ایشان جانه مې د تره لور ده. ایشان جانې مصطفی کلالي د کلالي شرکت رئیس. په خیر راغلی. خیر یې خوشحاله اوسئ. پوهېږي وداد د سورمان او د سیند ډېره ستاینه راته کړې ده. ډېره مننه. ستاسې ستاینه مې هم ډېره اورېدلې ده. زما د میډل لاسې کلک نیولی هېڅ نه پرېږدي. یوه شېبه اوس ورسره ګورم. یوه شېبه په ځای کې دې کښېنه، که نه اوس به مې د زوی کاروبار له منځه یوسي. سلامونه مې ومنئ. وبخئ. د سلام په ځای څوک بخښنه نه غواړي، باید سلام ته وعلیکم ووایي. زه آسیا کلالی یم، د مصطفی کلالی میرمنه. نو داسې ده، نه پوهېدم چې تاسې به هم دلته راځئ. رښتیا مصطفی غوښتل چې ما او لور ته مې په استانبول کې چکر راکړي. ډېر شاله شو، موږ هم راغللو. ښه مو وکړل. په خیر راغلی. زه وداد سایار یم. له لیدو مو خوشحاله شوم. ژوندی اوسئ. لور مو ده؟ اوهو لور مې ده. سلام ښکلې جلۍ. تاسو هم په خیر راغلی. پوهېږې زه م یو زوی لرم، خو له تا نه کوچنی دی لور جانې. په خیر راغلی ترور جانې. ژوندی اوسې زویه. اوس نو دا ستړي مو شي پرېږدی، باز ځای نو ټوله ورځ مو تېره کړه. هله نو خپل کار به پیل کړو. مهرباني مهرباني وکړئ. صبر چې درته یې ووایم ګرانه، باید د زمري د مجسمې نه 3 دورې ووهو. هر څوک چې لومړی ورسېده بریالی دی. هله نو زه بریالی کېږم. نه زه بریالی کېږم. نه زه خپله. نه زه خپله بریالی کېږم. زه خپله ته به یې وګورې. زه بریالی کېږم زوی جانه، پوه شوې؟ زه بریالی کېږم زویه. ما نه نشي ګټلی. بیا به یې وګورې. زه بریالی کېږم. زه یې درنه ګټم.
زه بریالی کېږم مورې. دا نه مخکې شم. دا نه مخکې شم. دا نه شمېرل کېږي. ته پوره دورې نه وهې. ساعت درغلي مه کوه. زه خپله بریالی شم مورې. څه وکړم نو؟ فکر مې کوه چې لږه فاصله ده خو زه یې تیز نشم چلولی. هله نو دا ځل یې سړک ته ځو. باید چې د سړک تر پایه پورې لاړ شو. زه بریالی شم. نه زه بریالی کېږم. زه بریالی کېږم. دا دی زه درته نږدې شوم. زه ګټونکی کېږم. نه زه بریالی کېږم. بیا به یې وګورې. زه بریالی کېږم. نفس ورندره اجازه نه لري چې د باندې لاړه شئ. نجیبه وروره د سړک تر پایه پورې ځو زر بېرته راځو. امکان نه لري. ښاغلي ودات امر کړی. اوس به مې ښاغلي ودات هم ویلي وه. نجیب ورور جانه درته وایم چې تر سړکه پورې ځو زر راځو. له دې ځایه خو نه تښتو. خیر دی نو ورندره موږ ټول تاسې پیژنو. که د کوټې دروازه مو خلاصه پاتې شي تښتئ. خیر دی ماته ستونزه مه جوړوئ. مهرباني وکئ. د مور ګرانه راځه چې د کور په شاوخوا کې لوبې وکړو. سمه ده. ورنداري خیر دی په داسې حالت کې د باندې مه ځئ. خیر دی کور ته لاړه شئ. ولې؟ په دې کې څه ستونزه ده؟ کله چې ما په داسې حال کې ګورې خفه کېږي چې د ښاغلي بدعت نوکري کوې؟ خو یوازې زه یم چې دې حالت سره مې عادت کړی. تاسې خو له لومړي نه د هغه ناوړي کارونو سره عادت وئ. خیر دی د بیه فیصدي لږه ټیټه که مصطفی مخکې له دې چې لاسلیکي کې یو ځلې بیا هم ولوله. لوستلو ته اړتیا نشته. ښاغلی ودته کېدای شي له کوم بل شرکت سره کار وکړئ. زموږ کارکوونکي شپه ورځ زیار باسي چې ډېره شګه ترلاسه کړي. باید چې ډېرې پیسې ورکړو. همدا یې وروستۍ بیه ده. اوس خو اړتیا نشته چې موږ ته شګه له غربیل نه وباسئ ښاغلی مصطفی. مخکې مې وویل همدا وروستۍ بیه ده. تاسې څه نظر لرئ؟ لکه چې د ورور په څېر مو ستاسو خبره مې یوه ده ښاغلی طاهره. په دې خو نه پوهېږم. خو ورور مې چې څه وویل زه پکې کوم څه نه وایم. هرومرو خپل ورور ته دومره حق نه ورکوئ. هو شپونې زه یم خو څښتنې زما ورور دی. خبره مې د ورور ده. زه خو نه پوهېږم چې دا شپون څه دنده لري. د دنده د لیوانو له منځه وړل دي. سمه ده ستاسې په خبره پوه شم ښاغلی کلالي. ورور دې تل په معامله کې چانه نه وهي. غوښتل مې خپل چانس وازمایي. پوه شوم. چانس مو وازمایو خو ګټه ونه کړه. اوس نو مهرباني وکړئ لاسلیک وکړئ. پوهېږئ چې لور مې کاته په تامه ده. ورسره مې ژمنه کړې ده چې هغه د ناوې ماڼۍ لیدو ته بیایم. زه خو درته وایم چې ډېرې مه په تمه کوه. اوس مو له کورنۍ سره چکر ته لاړ شئ. بیا شپې ته تاسې ټول زما میلمانه یې که کومه ستونزه نه وي. بیا به د شپې هوکړه لیکم زموږ په کور کې لاسلیک. اړتیا نشته. هیله کوو. په موږ ډېر حق لرئ. هر وخت چې موږ ستاسو کلي ته درځو ستاسو ورور زموږ ډېر قدر و عزت کوي. ښاغلی مصطفی که نن شپه رانه شي په خدای چې خفه کېږم. لور به دیم زما له زوی سره لوبې وکړي. نه کېږي. هسې هم زموږ لاره ډېره لرې ده. نه هېڅ کومه پلمه نه منم. اوس مې مېرمنې ته زنګ وهم هغه به هم خوشحاله شي. صبر اوس دې نیسمه. ومې نیولې. آخر ومې نیولې. فکر دې کوه چې رانه تښتې. ښاغلي ودات زنګ وهلی. د مور ګرانه هله نو ته دې نقاشي وکړه. زه بیا درځمه. سمه ده. هله نو ځه. څه خبره ده؟ بیا څه غواړې؟ بلې مېرمن جانې. ما ته مېرمن جانه مه ووایه. زه هم درپسې خفه شوی یم. زر دې خبره وکړه او موبایل بند کړه. ګرانې نن شپه مېلمانه لرو. زنګ مې ووهه چې لږ اشک پاخه کړئ. سمه ده. ولې په ښکاره توګه نه وایې چې ټاپونه دې پټ کړه؟ زه هم در سره مینه لرم ګرانې. خدای دې درته سزا درکړي. زه دې هم ښکلوم. مېرمن نفاذ هیله کوم موبایل راکړئ. واخله. زر کوه داسې نه چې رئیس دې په غوسه شي. د مور ګرانه څه شی نقاشي کوې؟ اوه څومره ښکلې نقاشي دې کړې.
زه څه وکړمه؟ دا څوک دی؟ زه یم او که ته یې؟ زه یم. نو زما نقاشي وکړه. نجیبه ساتونکي رخصت که نن شپه میلمانه لري. سمه ده ښاغلیه. نشي تښتېدلی، اوس دې نیسه. ځان پټ که کنه نه په غشي لګېږې. بې ځایه لاړه. سلام. ډېره جالبه وه. یایي ته زما غېږې ته راشه. د ترور ګرانه. یایي ته زویه، یایي ته. اوس دې دا لوبې پرېږده، لږ سینګار وکړه چې ټپونه دې پټ شي. هله بیړه وکړه. څه شوي دي ایشان؟ څېره مې بده ښکاري. زړه دې راباندې وسوځېده؟ که راباندې خفه شوې یې نو ویدت ته ووایه چې په ما دې ظلم نه کوي. ګوره داسې مه وایه، که نه ویدت به بیا درته په غوسه شي. سمه ده، ته هم غلی اوسه ایشان. پرېږده چې خپله یې ځواب ورکړي. ته خو د ښځو په عزت کولو ښه پوهېږې. نفس ګوره ګرانې، هله نو زر دې ځان تیار کړه. یو رقم ځان تیار کړه چې دا ټپونه دې پټ شي. درته خو مې ویلي وو چې میلمانه لرو. د څه لپاره دې میلمانه رابللي دي؟ یعید پرون ډېر خفه شوی و. ما ویل ښه به وي چې زموږ د میلمه له لور سره لوبې وکړي. زوی ته مې ملګرې پیدا کړه، لږه خو وخانده که نه. ملګري پیدا کول د لوبې کوم شی نه دی چې واخلې او کور ته یې راوړي. ما په کور کې بندي کوې او خپل زوی ته دې ملګري پیدا کوې. آفرین دې پتا وي. دا کارونه دې بې ګټې دي. ولې ستا په نظر مې ولې کور کې بندي کړې؟ فکر نه کوې چې تل د تېښتې په فکر کې یې؟ ستا په نظر ولې غواړم چې وتښتم؟ فکر نه کوې د دې لپاره چې زه دې په زوره کور کې بندي کړی یم؟ نفس وګوره، هڅه وکړه چې ارامه اوسې. دا به درته ښه وي. ډېره خبرو پسې مه ګرځه. ګرانې خیر دې غواړم چې نن شپه د یوې ښې کورنۍ په څېر چلند وکړو. دا کورنۍ د سورمن له ښار نه ده. غواړم چې په کار کې شریکان شو. میرمنه یم راضي کولی شي هغې سره کیسې وکړي، ان کیدای شي ورسره ملګري هم شي. ها هله نو ګرانې ځان دې تیار کړه. ما خو درته ویلي و چې دا ښه فکر نه دی، خو ته کله زما خبره منې وروره. هغه هم رښتیا وایي. ټوله ورځ په کور کې بندي ده، یو ځای ته هم نه ځي. د همدې لپاره په غوسه کېږي. هېڅ نه پوهېږم چې له دې ښځې سره څه وکړم. Sur ma mère, je peux plus faire bosseur. Un Yankee, deux Yankee, trois Yankee, près de l'ascenseur. C'est rythmé, on s'en sort. La mort pour nouvelles chaussures. Et comme je connais le vice par cœur, c'est trop crasseux, faut que je censure. Oh ma belle, tu sais que j'ai tort. Tu sais, y'a que l'oseille qui m'apaise. Devant les ports, se taire, raconte pas ta France. L'affaire, moteur sportif, gros fer, moteur sportif, gros fer. Les jours de la semaine passent plus vite que les secondes. Sa mère, je dois faire rentrer. Et vu que la zone est trop cramée, je vais bicraver et de mon ponté. Je suis bloqué dans le bâtiment. Trop de fumée, ça me nique la santé. Le cœur noir pour des billets verts. Dis-moi qui voit la vie en rose. La baisse après le temps règlement. Père, fiston les absents, toujours tort. Scalable, je prends quicheta, je rentre tard. Je cours après le succès près du carré d'or. Je vais tous me les faire, j'ai pas besoin d'aide. C'est des comptes et ma wesh, ils sont remplis de dettes. Je suis dans un business, dans un gros business. Grosse voiture, rentre de la vitesse. Aujourd'hui, ne rien mettre à demain. C'est nous-mêmes que le péché. Déteste au fond de son cœur. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais ce qu'il est, perd aussi la donne. Entourage rétréci. T'es mal le buzz augmente. Je récupère des sommes sur ma mère, je peux plus faire bosseur. Un Yankee, deux Yankee, trois Yankee, près de l'ascenseur. C'est rythmé, on s'en sort. L'amour pour nouvelles chaussures. Et comme je connais le vice par cœur, c'est trop crasseux, faut que je censure. Oh ma belle, tu sais que j'ai tort. Tu sais, y'a que l'oseille qui m'apaise. Devant les ports, se taire, raconte pas ta France. L'affaire, moteur sportif, gros fer.
pas. Canesse la tête, coupe en kilogrammes et je la pèse. Pas le temps de faire de pause, si je repasse c'est pour prendre ma part. Le bénéf, latex aucune trace. Pas d'empreinte, je peux te faire beaucoup de crasse. Ton poteau se perd pas de vue, tu sais que ton ennemi encore moins fait pélec. La rue laisse tes traces, des séquelles et ça peu importe. Tu sais qu'on passe les rapports, je suis le modèle de tous tes rappeurs. La bombe avant l'éclate, sa mère va se mêler son crâne fond. La paire obligée de prendre des risques, elle veut mon père. C'est qu'une grosse tasse, y'a R et quand je la saute, je prends de l'élan. RIP la R prend les commandes. Comment tu veux que je me canalise, je peux pas faire autrement. Je suis avec Stos. Si je mets les gants, c'est haut. Je récupère des sommes sur ma mère, je peux plus faire bosseur. Un Yankee, 2 Yankee, 3 Yankee près de l'ascenseur. C'est rude mais guette, on s'en sort. La mort pour nouvelles chaussures. Et comme je connais le vice par cœur, c'est trop crasseux, faut que je censure. Oh ma belle, tu sais que j'ai tort. Y'a que l'oseille qui m'apaise devant les ports. Se taire, raconte pas ta France. L'affaire, moteur sportif, gros fer. Moteur sportif, gros fer. Walter Holla. Pas de vue, tu sais ton ennemi encore moins fait pélec. نفس ګرانې میلمانه راغله. نفس نفس درته مې ویلي و چې دروازه مه بندوه. دروازه خلاصه که. خلاصه که. ډېره ښکلې شوې. نازولې یې؟ هله راځه چې ځو. مخکې له خواړو غواړئ چې شراب وڅښئ ښاغلی مصطفی؟ اوس اړتیا نشته. وایي چې شراب وڅښئ؟ شراب نه څه دي؟ زه نه پوهېږم چې شراب څه ته وایي، خو اوس زما ټول فکر دې ښځې ته دی. هرومرو کوم پلان لري؟ سیره د بیخي د 40 کلونو خو زه په څېر شوې ده. ما خپل انګور پیدا کړه. توبه خدایه، ته خو پوهېږې که غواړم چې تا غوسه مې کمه کمه نو لږې ټوکې کوم. طاهره ووایه لیواره خیر دی، هېڅ کله هم واده ونه کړې، که نه نو خوراکۍ ښځه به دی د مور له ټوکو نه لیونی شي. ښانو زما قدرمنو میلمنو، دام زما ښکلې میرمنه نفس او دا میم خوږ زوی یعید. نفس جانې دام کاللي کورنۍ دی چې یو ځای ورسره کار پیلوم. له دوی سره وپېژنه. په خیر راغلی. ژوندی اوسې ورېندارې. په خیر راغلی. خیر یې لوري. په خیر راغلی. زه نفس یم. ستا نوم څه دی؟ زه اسهالي یم. وګوره هغه زما یعید دی. زه ورسره مستي وکړه. تاسو هم په خیر راغلی. ژوندی اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خواړه تیار دي، راځئ. هله نو ځو. هله نو. مهرباني وکړئ.
ماشاءالله زوی مو ډېر هوښیار دی. همداسې ده. اسلام ډېره خوږه نجلۍ ده ماشاءالله. ای خدایه څومره بخوه چې ما مې یو لمسی درلوده. خو انګور مې پرته درلونه بل څه نه پېژني. په خیر طاهر واده وکړي چې زوی یې پیدا شي. اصل جانې کوم انځورونه دي چې نن اخیستې یې ته یې وښایه که نه؟ وګوره موږ نن د نوې مانۍ کتلې وو. ښه ته خو په استانبول کې ژوند کوې. ته به ډېر تللی وې. زوی ورته ووایه چې ډېر تللی. یوه شخصي پوښتنه وکړم، نور کومو ځایونو ته تللی یې ته؟ یی ته لومړی دې خواړه وخوره. چېرته ځې؟ زویه درته وایم چې خواړه دې وخوره. یی ته ګرانه څه نه دي شوي، ارامه اوسه ښه. ماشوم دی نو بښنه غواړم. د مور ګرانه هېڅ هم نه دي شوي، ارامه اوسه ښه. څه شوي دي؟ دا دی څه لاس مې پرېږده. هغه یی ته خپلې جامې لمدې کړې. ستاسې په اجازه زه یې جامې بدلم. سمه ده ګرانې، لاړه شه د یې جامې بدلې کړه. راځه زوی جانه. سنګل راشه دا ځای پاک کړه. زه مې یو ځلې ځم.